بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو، د تشریح سایې د لړۍ په اتم درس کې نن غواړو زده کړو چې ریلیټیو فریکوینسي په تشریح سایې کې څه ته وایي او څرنګه کولی شو موږ په یو ډسټریبیوشن ټیبل کې هغه راوباسو. ریلیټیو فریکوینسي معمولا ریلیټیو فریکوینسي چې موږ استعمالوو خپل ځان ته یو فارموله لري او څه ته وایي هغه به خپله په مثال او تشریح کې زده کړو. که چیرې موږ او تاسې یو کلاس ولرو، که چیرې یا کلاس راکول سوی وي یا مثلا موږ ته کیټګوري راکول سوی وي، هغه پر اساس د همهغه ټیبل ده چې کومه ډاټا پکښې موجود ده. فرض که مثلا موږ ته کیټګوري راکول سوی وي د موټرانو ده په یو مشخص کال کې، او د دغه موټرانو پروډکشن راکول سوی دی، تولید څومره تولید سوي دي په مربوطه کال کې. دلته زه راځم فریکوینسي ورته لیکم یا ابزرویشن ورته لیکم څومره دي. فرض که دا اماونټ ټوله په د زرو په قیمت کې دي، مثلا 220 110 130. نو موږ ته ویل کېږي وایي تاسې ریلیټیو فریکوینسي راوباسئ. ریلیټیو فریکوینسي سه هدف څه دی؟ د هر کیټګوري فریکوینسي به دلته لیکل کېږي. یعنې ما تاسو ته وویله چې دا هر یوه ځان ته یو کیټګوري ده چې مربوطه ابزرویشن له ځانه سره لري. فریکوینسي of that category، یعنی کومه کیټګوري کې چې هره فریکوینسي لیکلې وي د هغه فریکوینسي په صورت کې لیکل کېږي. تقسیم به د دوی پر جمع باندې sum of all frequencies، څونه فریکوینسیز چې زه لرمه د هغوی پر جمع به کېږي. نو تر ټولو مهم چې سوال موږ ته راکوي، اولین شرط یې دا دی چې سم به یې راوځي، چې هغه به تاسې دلته جمع کوئ. کولی شئ حساب ماشین څخه هم کار واخلئ. زما سره هم حساب ماشین شته چې زه به دا درته جمع کړمه. تاسې هم کولی شئ په خپل ماشین کې له ځانه سره جمع کړئ. ما ته یې ځواب 460 راوایستی. ریلیټیو فریکوینسي د هرې برخې اندازه ته غواړئ په ټوله کوم لیست چې راایستل سوی دی په هغه کې غواړئ معلوم کړئ. کولی شئ د ټیبل دې اړخ ته ریلیټیو فریکوینسي ورکړئ تاسې. نو موږ کولی شو چې ووایو چې زه به ودې ته یو ورکړمه چې په دې ځای کې تاسې ته وښودل شي. که غواړم زه د ټویوټا لپاره ریلیټیو فریکوینسي راوباسمه، نو زه به 220 راواخلم، تقسیم به پر 460 کړمه، چې هر څو ما ته راوباسي جواب یې هغه به زما د ریلیټیو فریکوینسي د اول ابزرویشن لپاره وي، چې ما ته دلته ځواب راایستلی دی 0.478. که چیرې دلته زه لیکم په دې ځای کې دا زما ریلیټیو فریکوینسي د اول ځواب ده. همداشان د دوهم لپاره هم تاسې کولی شئ راوباسئ 0.239، او د دریم لپاره هم کولی شئ 130 تقسیم پر 460 چې د ټولو فریکوینسي جمع ده 0.282. یو بل شی چې له هغه سره مهم دی هغه ریلیټیو فریکوینسي ډسټریبیوشن دی، چې دا بل یو مهم بخش دی. ریلیټیو فریکوینسي پرسنټیج کولی شئ ورسره یاد کړئ. نو اوس د دې لپاره چې موږ لا هم ښه پوه شو چې ټوله زما ډاټا باید یو یعنې 100% راوباسي، د هر یوه سهم په همهغه اندازه کې څومره دی، زه کولی شمه ریلیټیو فریکوینسي پرسنټیج په دغه ځای کې راوباسمه. د دې د رایستلو لپاره اسانه لاره دا ده، تاسې به ریلیټیو فریکوینسي راواخلئ او مستقیما به یې په 100 کې ضرب کړئ. هر ځواب چې راوتی هغه به ستاسې څه وي؟ ستاسې ریلیټیو فریکوینسي پرسنټیج وي. یعنې د سهم پر بنیاد به یې تاسې ته واضحا ښکاره کړي چې څو هره کیټګوري خپل ځان لري. مثلا موږ ویلی شو 40.8%، 30.9%، څلورم قیمت چې مو سره راواخلي لا ښایسته کېږي،
28.9 چونکې که څه چیرې تاسې څلرم قیمت هم راواخلئ د دې ټولو مجموعه باید 1% تاسې ته راوځي. هغه 1% هیڅ نه دي، بس دغه 480 قیمت دی. همدغه په تشریحي احصایې کې د ریلیټیو فریکوینسي او ریلیټیو فریکوینسي پرسنټیج څخه عبارت دی. تاسې کولی شئ نور مثالونه هم د تمرین په شکل ورباندې حل کړئ.